السلام علیکم. زه ستاسې ورور بلال لوګری یم له بلال فرز څخه تاسې ته معلومات وړاندې کوم. لکه څرنګه چې تاسې پوهیږئ په راروانو څو ورځو کې لوی اختر دی او د قربانیو موسم دی، نو هر مومن مسلمان ته پکار ده چې قرباني وکړي. نو په دې باره کې تاسو ته موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوه حدیثونه تیار کړي چې اول حدیث حضرت عایشه رضی الله عنها وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مو فرمایل د قربانۍ په ورځ کې الله تعالی له قربانۍ زیات بل کار خوښ نه ده. په دې ورځو کې دغه نیک کار له هر بل نیک کار بهتر ده. د قربانۍ څاروی باید د قیامت په ورځ د ښکرونو ویښتانو او خنګرو سره یوځای ژوندی راشي او د قربانۍ په ورځ به د حلالولو په وخت کې د وینې یو څاڅکی په ځمکه ولویږي، نو ځمکې ته له رسېدو مخکې د الله تعالی د خوښۍ سبب ګرځي او هغه یې قبلوي. نو ای د الله تعالی بندګانو په خوښۍ او د زړه په مینه قرباني وکړئ. او لکه څرنګه چې په بل حدیث کې ویل شوي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قربانۍ څاروی چې سر یې هم تور و، سترګې یې هم تورې وې او پښې یې هم تورې وې، د قرباني کړ. نو ګرانو کتونکو او لیدونکو د دغه رنګې نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زه د یو افغان په حیث تاسې ته دا ویل غواړم چې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه به مو وي، زموږ ویډیوګانې در سره ګورئ او خوښوئ یې.